بسم الله الرحمن الرحیم. غواړم نن درته ووایم چې په ویکیپیډیا کې څنګه پښتو ترجمه څنګه کولی شو. نو د ویکیپیډیا کې پښتو ترجمې لپاره اول باید موږ ویکیپیډیا کې اکاونټ ولرو. ویکیپیډیا کې اکاونټ څنګه جوړو؟ البته ویکیپیډیا کې موږ کولی شو مفت معلومات پورته کړو او تر څو په نړۍ کې تیار څوک ګټه واخلي، خاصه توګه پښتانه یا افغانان. راځو دلته اکاونټ جوړو. دغلته راځو ویکیپیډیا خلاصو، کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک او دغلته موږ خپل نوم لیکو، پاسورډ لیکو، کنفرم پاسورډ، ایمیل ادرس لیکو او دغه حرفونه چې کوم دي دغه لیکو. نو کریټ نیو اکاونټ باندې وکلیکو، زموږ اکاونټ به جوړ شي. دلته زموږ اکاونټ جوړ شو. راځو دغلته بیټا په نوم که تاسو وینئ دغه بیټا په نوم مخکې له دې چې اکاونټ جوړوو باید مخکې له دې چې ترجمه کوو هغې دپاره یو څه اصول دغه باید مراعات شي، هغې نه وروسته بیا ترجمه کېږي. نو دغلته راځو، دا چې کله خلاص کړو دغه نور څه زموږ کار نشته، دغه اوکې کوو او کنټین ترانسلیشن دغه سیف بټن ورپسې وهو. سیف بټن هم چې وهو هغې نه وروسته راځو کنټریبیوشن ته ترانسلیشن ته راځو، ترانسلیشن بټن باندې اوکې کوو. دلته راځو سټارټ نیو ترانسلیشن دغه بټن اوکې کوو. انګلیسي نه پښتو ته، مثلا زه غواړم کیډنیز یا پښتورګي په انګلیسي کې دغه دی ما ولیکل. دا په ویکیپیډیا کې انګلیسي کې ډېر ښه معلومات پراته دي او مشکل دی. دلته که تاسو ګورئ دلته په صفحه باندې دواړو طرف ته راغی، یو خوا ته انګلیسي بل خوا ته پښتو. دلته موږ لیکلی ژباړه کې کیډني دغه ورانو مثلا پښتورګي. نو کار خو ستاسو دی، تاسو باید ترجمه کوئ. غلط دی نه شي ښه مقصد دغه نور دغه ترجمه ده. دلته بیا کوئ او چې څه عکسونه یې دې خوا اوکې کوئ، خپله به راځي. او کله مې ترجمې وکړلې هر څه لیکل پښتو ته وژباړل، دغه ته لیکل کېږي. کولی شئ دلته کې یو شی ولیکئ، ترجمه کړئ، له هغې وروسته به ژباړه خپرول به ښیي. اول به یې ښه چک کوئ، له هغې وروسته هم لږې غلطۍ هم وروسته ژباړه خپرول نه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل معلومات ویکیپیډیا ته ورکړئ او خلک ترې فایده مند شي. ډېره مننه.